اللہ جل جلالہ فرمائی اے مخاطبہ تد دے منافقانو مال او اولاد دے بانے تعجب مکوا فلا تعجب کا اموالہم ولا اولادہم تا دے تعجب کی وانا چاہی دے منافقانو مال او نا اولاد انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا اللہ وی زمائی ارادہ دادا چھ پدے مال او پدے اولاد باندے دوی عذاب ورکم دا مال او اولاد دوی دا پارا دا عذاب سبب گردی دا دنیا پا جون کی دا مال دوی دا پارا دا مصیبت او دا پریشانے سبب گردی او دا اولاد دا دوی دا پارا دا مصیبت او دا غم سبب گردی وتزهق انفسهم او کلچ دوی نفسنا ساگان اوزی وهم کافرون او دوی و بحالت دا کفر کیوی نظامی دتمندو دا منافقانو دا پارا مال او اولاد دا عذاب دے گن وجوہات تی ولی عذاب دے یو خو عذاب پا دی بنیاد دے چھ دوی مال پا غلط طریقہ بانے لگئی پا گناہونو کی لگئی دا اللہ و دا اللہ دا رسول پا نافرمانے کی لگئی نو دا مال دا دوی دا پارا دا عذاب سبب دے یا امدق مال دا دوی دا پریشانو سبب دے الکہ فلان کی رانا دمرا مالو خوڑو فلان کی زی کہ میں دمرا نقصانو شو او فلان کی مال بانے دا مصیبت راگے بدے بے چینا بے سکون زندگی تے رہی بے آرام زندگی تے رہی نو دا مال دوی دا پار دا عذاب سبب دے دغرنگی اولاد دا انسان دا اللہ نغواری چھ زمات دے اولاد نماتا فیدہ ملوشی لیکن دوی دا اخپل اولاد پا غلط ترتیب بانی پا غلط اللہ باندے روان کو نو دغا اولاد دا دوی دا بار دا مصیبت او دا خفگان ذریعہ شوا پا زرگون واقعات دا سراغلی دی چی او انسان خپل مال و دولت پا بچوں بانے قربان کرے دی بچی اوچت و زین و ترسولی دی پیر ذوالفقار سے یو واقع لکلے دا یو کس لے اللہ درید آمن ورکڑو دا باغ بانے پا کروڑون روپیو لگولے یو ڈاکٹر شو لوی غٹ ڈاکٹر شو یو پا کالج پا یونیورسٹی کی پروفیسر شو او بل غٹ انجینئر شو درے والا زامن پا غٹو غٹو عہدو بانے اولگی دل دے بیمار شو اپلاری بیمار شو چکلے بیمار شو نو دے زامن وی چیر زخو پروفیسر ما زخو سرجن ڈاکٹر ما زخو انجینئر ما او دا دی بوڑا پلار دا پارا خوکور کے نشم کے ناستے جزا با دا خدمت کو ما نو اخبار کے ورگل چی او کس پکار دے جزا دا مونگ دا پلار خدمتو کی مونگ بولا تنخواہ ورکو گاڑے با مولا والو دل با مونگا خزبردست پیسی چی صبر دے والی ورکو با خود جی دے دا مونگ دا پلار خدمتو کی بس یو کس ویزا بے کو ما نوکری دا اللہ نو دے بیمار دے او یوزی پسیم دا بار مردنا ویزرال چی پلان کیزی کی دیرا غٹا تنخواو دیر غٹ حساب کتاب بانے بلم او بلم دیوگوی توی زمونگ دا دے پلار خیال ساتا او کل جی زمونگ دا پلار سخشی او زلکدنی شی نو مونگ تبا پدے لمبر بانے اطلاعو کی نو پلاری کور کے پروتے ہو نوکر دے ورش مال بازار نداسی ضروڑا اغلال بازار تا بازار کی اغلیٹ شو دل ددبان زرکدن شروع شو حالات سخت شو دے بطن تنہائے کی دن سالارا دے مر شو نوکر زامنو تو ٹیلیفونو کا اگر پلار موفات تے یو یرا ماتا چھوٹی نے ملاوے گی بلوے ماتا چھوٹی نے ملاوے گی بلوے ماتا چھوٹی نے ملاوے گی ویدہ غلطا پیسے پہ ورکے کھڑے رہے پیسے ورکے ہو قبر مولو کانے ہو سو کسابر اغنشی جنازم پہ ہو کہ مونگ سر ٹائم نشتا نو دا سے اولاد رب کائنات فرمائی دا تاثر پارا دا سے انسان دا پارا بے مال او اولاد عذاب گردی نو اللہ رب العزت ما ہوتا توئی پیغمبر علیہ السلام تو فرمائی فلا تعجب کا اموالهم ولا اولادهم تعجب کی دلانو ولی تعالی مال او اولاد دا ہوئی انما یرید اللہ لیعذبهم بے شک اللہ ارادہ کی جدویل عذاب ورکی بہا پدی مال او اولاد باندے فی الحیات الدنیا دا دنیا پا جون کی کلا اللہ دا مال و دا دولت پا وجبانے دا دنیا پا وجبانے انسان لا عذاب دنیا کے ورکی اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ کے لیے
چې کله ابراهیم علیه السلام ته الله نمرود د پاره حکم وکړ چې نمرود لورشه او هغه سره زما د توحید خبرو کا او زما وحدانیت طرف ته روبلا ابراهیم علیه السلام ورغه نمرود ته خبرو وکړه نمرود چونکه د ټول دنیا بادشاہي وا مال او دولت نو هغه په تکبر کې راغی په نشه کې راغی په کبر او په غرور کې راغی ابراهیم علیه السلام ته زمانہ تو سره پاسیو مالا د بل خدای دعوت راکې ز بخپل خدای ما ز بخپل خدای ما ابراهیم علیه السلام ورته ګورا زما رب د ډېر لوی طاقت والا دی ان بطش ربک لشدید د الله پکړ ډېر سخت دی د الله نیول ډېر زیات سخت دی واستنه تنها ابراهیم علیه السلام دی خلګلو والا د الله ذات دی نمرود ته زمانہ راول استاد هغه رب چې کوم لخر دی بس هغه راول د خپل رب لخر دی راول کدی وخت باز خلک چې کله په جوش کې راشي نو استا خدیم ته معنی نشي خلاصوله دا سه الفاظ استعمالي او ته راول د خپل رب لخر دی راول ابراهیم علیه السلام الله ته یا الله دیکھو نه مانی دیکھو مقابله کوي الله ورته ز لخر در لګما خو نمرود ته اطلاع ورکا زما د رب لخر بدرزي ابراهیم علیه السلام نمرود ته وی زما د رب فوج برازي وی کله برازي وی په فلان کې ورځ په فلان کې ټیم با زما د رب فوج راځي نمرود لګي شو او فوج تیار کړ او استهزاء کوي ټوکې او مسخري کې لکا پوجانو میدان ته راوځي ټول فوج میدان ته راوځي ابراهیم علیه السلام وی زما د رب فوج برازي تاسو ټول میدان ته راوځي هغه ورځ رااله هغه ټیم راغی نو ماشي را خوار شو ماشي رااله چراله راتلو سره د یو فوجي په پوزه کې دنګيږي او چې دماغو ترسي الته ټک ورکي یا غورځيږي فوج والا په ماشو باندې تسنس کو نمرود اریان دي دا څنګه چل دي دا نه غو شي او د فوجي په پوزه کې دن نشي ناګانه یو ماش روان دي او په خپل باندې ګډ دي ګډ ماشه دي د لاړ خپل محل کې کېناست ګډ ماشه راغې او پر سپېګما کې وردن نشو او دال تبره کېناست بنگار به کولو په دماغو د پاسه ناشته یا خو هغه نمرودو چې په خپل محل او په خپل قوم کې دا اعلان کړو چې څوک مال راځي ما سره ملاقات کوي او ما سره خبرې کوي نو اول به ما ته سجده لګي ما ته به سجده کوي او دا غي نرستو با ما سره خبرې کوي لیکن دغه نمرود بیا بورډو لګولو اعلان وکړه چې کم یو کس راځي ما سره خبرې کوي نو علاوه خبرې کوي چې ځان سره چپړو سپلې او بوټ په لاس کې وروړي اول به ما په سر یو دو درې گزار وهي بیا بر سره خبرې کوي چې دو درې چپړې به وخوړي نو ماشه بل غلې شو نو بیا به خبرې کولې شو رب کائنات او خدا تمام دنیا ته رب خدا چې دغه مال او دغه دولت چې کم باندې نمرود ناز او تکبر او کبر کولو الله د یو رکوټ مخلوق په ذریعہ باندې هغه ذلیل کو اے رسوا کو دیو جن ازما عزت مندو اللہ رب العزت فرمائی فلا تعجبک اموالهم اے محبوبہ دا دے منافقان مال و دولت اولاد تا پا تعجب کے نراولی دا سوچ مگوا چھ دا زما خوخ دی انما یرید اللہ لیعذبهم اللہ اسے ارادہ کم چھ دویلا دا داگے مال پا ذریعہ دا داگے اولاد پا ذریعہ ننم زما پا خود قسم دا سے بچیشتا دا سے بچی چھ مور بلارے وئی چې خدای دې خدای اړو راګړې نه ویراله او یا الله اوس مت اخلاص کې دلې بچونه دغه چې هغه بچي د مور بلار د پاره درد سری او فتنه وی د مور بلار د پاره فتنه او مصیبتي د زما عزت مندو کامیابی هغه الله سره په جوړه کړه او د خپل اخرت د کور د تیارې سوچ او فکر کړه حضور علیہ السلام یو وګړو حدیث ته دا غینه دو جملې بس تاسو مخکې لوستې دي نبی علیہ السلام فرمائی الدنیا دارو من لا دار له دنیا دا هغه چا کور دی چې د چا په آخرت کې کور نشتا دنیا کور دا هغه چا دی چې د چا په آخرت کې کور نشتا کم انسان د آخرت د کور نه محروم دی
اب دنیا خپل کور جوړي. کور دا مطلب چې د ټوله منډه ترړه سوچ فکر اب دی کی چې زما دی بعد د دنیا چې څومره نعمتونه دي زما کور کې دی وي، زما د کوري فراخ دي او زما په کور کې د هر قسمه لکه د شداد د جنت هر قسمه نعمتونه دي پکې وي. نه د آخرت سوچ او نه د آخرت فکر. او ولها یجمع من لا عقل له. دنیا لپاره جمع کول هغه کس کوي چې چا کې عقل نشتا. کم انسان لیونی دی بے عقل دی اب د دنیا لپاره جمع کول کوي. نبی علیہ السلام مثال سره دا خبره واضحه کړې ده چونکه مثال باندې خبره ذهن کې خره دي. نبی علیہ السلام صحابو ته فرمایل یا صحابو تاسو کې داسې څوک شته چې هغه ته پردی مال د خپل مال نه زیات خوښ وي؟ دا څوک شته چې پردی مال آیا خوښ وي د خپل مال نه؟ صحابو یا رسول الله دا خو څوک هم نشته، دا هر سړي خپل مال خوښ دی. نبی علیہ السلام فرمایل دا انسان مال هغه دی چې کوم د آخرت کې ځان له جمع کو، او یا د انسان مال هغه دی چې کمې او خوړه ختم شو وی غوسته زوړ شو باقی چې کم مال دی نو دا پردی مال دی، دا د وارثانو مال دی، دا ستا مال نه دی. دی وجه نه زما عزت مندو الله رب العزت سره په جوړه کې الله سره په تعلق کې چې کم چین سکون دی. او مفسرین فرمائی قرآن پاک یو آیات دی یا اللہ زما اولاد ما دا پارا قررت اعین دسترگو یخو گردوا. نو مفسرین وی اغا اولاد دسترگو یخو دے چی کم اولاد تا پا دیندارے گورے، تے پا منزو گورے، تے دا قرآن پا تلاوتو گورے، تے پا نیکو اعمالو بانے گورے. دغا اولاد قررت اعین دے. او که دغه سنی اولاد اوار ګرځېدو والی بدعملی چرسیوي بدکرداری نو دغه اولاد دا څه دی؟ دا فتنه ده، دا مصیبت دی. الله د منافقانو باره کې وایي د دې مال او د دې اولاد په وجه زه دې خلکو له عذاب ورکوم. زما عزتمندو که چېرې مونږ غواړو چې زمونږ اولاد زمونږ مال ادې زمونږ دپاره د چین او د راحت سبب وګرځېږي نو مونږ به خپل ځان او خپل بچی اب په دین باندې اچو، اب د دین په کار اچو، اب مدرسې ته راولو. ډېر خلک داسې دي چې هغوی په دې تصور کې دي چې یاره بچی مدرسه کې داخل کړم دی حافظ شي دی عالم شي دی به خوراک د کوم ځای نه کوي. شیخ ادریس صاحب د الله عمر کې برکات واچوي هغوی وي دا قوم اوس عجیبه دی که ورته بچی مدرسې ته ورکه نو وي به خوري بسو، مولا شي نو خوري بسو، او چې دی خوا شي نو وی یاره مزې ټول مولیانو وکړي عالمانو مزې وکړي چې د خو خوراکونه یې د مولیانو پې سري. نو که دی خوا راته یم بچې مدرسه کې ورکوي خوري بسو او دی خوا وی ټولې مزې مولیانو وکړي. نو الله سره په دین باندې چلیدو باندې د الله په احکاماتو چلیدو باندې زما عزتمندو د الله قسم دنیا و آخرت دواړه خشته کېږي. الله دې د منافقانو د دې صفاتو له د دې خبرونو دې الله حفاظت وکړي.